نن زما لپاره د ډېر ویاړ او خوشحالۍ ورځ ده چې د ټولو زده کوونکو په استازیتوب تاسې سره څو مهمې خبرې شریک کړم. ښوونځی یوازې څلور دیوالونه او تختې نه دي. ښوونځی هغه مقدس ځای دی چیرې چې خوبونه بیدارېږي، فکرونه روزل کېږي او د یو نسل راتلونکی جوړېږي. زموږ ښوونځی موږ ته یوازې کتابي زده کړه نه راکوي، بلکې ادب، نظم، مسؤلیت او انسانیت هم راته کوي. همدلته موږ زده کوو چې څنګه ښه انسانان، ښه شاګردان او د ټولنې ګټور غړي واوسو. د قدر وړ ښوونکو، تاسې زموږ لپاره د علم څراغونه یاست. تاسې موږ ته یوازې زده کړه نه ده راکړې، بلکې د ژوند لاره مو هم راښودلې ده. ستاسو هڅه، مینه، صبر هغه پانګه ده چې موږ سره به ټول عمر وي. که نن موږ په دې لوړ اعتماد ولاړ یو، دا ستاسو د نه ستړي کېدونکو هڅو پایله ده او انشاءالله چې دا باور به موږ ته لوړو هدفونو ورسوي. ګرانو زده کوونکو، زموږ خوبونه، هڅې، ناکامۍ او بریاوې سره شریکې دي. دا نتایج شمیران نه دی، دا زموږ د زیار، صبر او دوام کیسه ده. ځکه هره پایله موږ ته دا درس راکوي چې هڅه هېڅکله نه ضایع کېږي او د هر ثمره هرومرو موږ ته واپسېږي. همداراز زموږ د ښوونځي چاپېریال موږ ته یوازې زده کړه نه راکوي، ځکه دلته هر زده کوونکی هڅول کېږي، دلته هر استعداد ته موقع ورکول کېږي، دلته هر نارینه او ښځینه، تور او سپین، فارسیوان او پښتوان غږ اورېدل کېږي. هیله ده چې موږ ټول دې ښوونځي نوم په ښه اخلاقو، ښه علم او ښه عمل روښانه وساتو او دا ورځ زموږ لپاره د لا